د ملا هیبت الله نوی فرمان کارکوونکي باید 5 وخت لمونځ په جماعت ادا کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د خپلو ادارو له ټولو کارکوونکو غوښتي چې 5 وخت لمونځونه په جماعت ادا کړي او خولۍ پر سر کړي. په دغه فرمان کې همداراز ویل کېږي هغه کارکوونکي چې جماعت ته حاضر نشي تعزیري سزا دې ورکړل شي او که بیا هم ونه شول نو بندي دي شي. د طالبانو له واکمنولو سره د ګیرو پرېښودل، د خولۍ په سرول او په جماعت د لمانځه ادا کولو امر له وړاندې موجود و، خو د طالب مشر په دې نوي فرمان کې کارکوونکو ته له الف تر یا پورې د لمانځه طریقه هم بیان شوې چې له تکبیر تحریمه نیولې بیا پر نامه د لاسونو ایښودلو، رکوع، سجدې، ناستې، سلام ګرځولو او په لمانځه کې په کالیو د لاسونو نه وهلو توصیې شوې دي.